مدینه طیبه ته نبی کریم علیه السلام چې هجرت وکړ 9 کاله او 9 میاشته او 9 ورځې قرآن نازل شو. دا اوس چې کوم قرآن کریم ده دا ترتیب عثمانی ده رضی الله عنه. سوره فاتحه په اعتبار د نزول سره 5 نمبر سوره، خو سوره فاتحه په اعتبار د ترتیب اول سوره ده لومبنۍ. د هغې بنیادي وجه تاسو وویلې چې سوره فاتحه الکتاب خلاصه ده د ټول قرآن کریم، یا سوره فاتحه دا اجمال حیثیت لري، نور قرآن کریم تفصیل حیثیت لري، نو اجمال مقدم وي په تفصیل باندې. د هغې بنیادي وجه دا و چې قرآن کریم کې 4 مضامین ذکر کیږي. مطلب قرآن کریم تقسیم دی په 4 حصو باندې. اوله حصہ د سوره فاتحه نه تر سوره انعام، دویمه حصہ د سوره انعام نه تر سوره کاف، دریمه حصہ د سوره کاف نه تر سوره سبا، څلورمه حصہ د سوره سبا نه تر اله والناس. اوله حصہ کې چې سوره فاتحه نه تر انعام خالقیت بیانېږي غالبا، د سوره انعام نه تر سوره کاف پورې ربوبیت بیانېږي غالبا، تربیت. د سوره کاف نه تر سوره سبا پورې بیان د رازقیت شوی غالبا. د سوره سبا نه تر سوره والناس پورې احوال د قیامت بیانېږي غالبا. دغه 4 حصہ اجمالاً په سوره فاتحه کې هم بیان شوی دی. الحمدلله بیان د خالقیت، رب العالمین بیان د تربیت، الرحمن الرحیم بیان د رازقیت، مالک یوم الدین بیان د احوال د قیامت. نو سوره فاتحه دا اجمالو خلاصو د ټول قرآن کریم، نو ځکه سوره فاتحه نه افتتاح د قرآن شروع شو. کنا په اعتبار د نزول باندې 5مه سوره وه. دا واحد په قرآن کریم کې یوه سوره ده چې 2 وارې نازل شوی، مرة فی المکه و مرة فی المدینه. ارجح خبره دا ده چې مکی ده، نو ځکه یې مونږ تاسو وایو سوره فاتحه مکی سوره ده. قدرمندو سوره فاتحه نمونه ډیر زیات ده، نامهای سوره فاتحه خیلی زیاد بسیار ده. اول نامش سوره فاتحه است. چرا آغاز قرآن کریم ابتدا از سوره فاتحه میشه.
و دویمش سوره سوره الحمد هم میگن همین سوره. چرا سوره حمد؟ به همین وجه که مایان و ما شما که شروع میکنیم با لفظ الحمدلله آغاز میشه که لفظ حمد تذکیر است. دو سوره فاتحه را سوره حمد هم میگن. دومش نام سوره الحمد است. سوم نام سوره فاتحه سوره فاتحه الکتاب هم مفسرین نوشتن. وجه تسمیه همین است لافتتاح الکتاب و القرآن. قرآن کریم که وقتی که افتتاح میشه از سوره فاتحه میشه و فاتحه الکتاب هم میگن. سلورم معنا فاتحه القرآن، سلورم نم سوره فاتحه سلورم نم فاتحه القرآن ورتوي. قرآن تولی قرآن وی ذکا قرآن کریم بانی قرأت کی و اذا قرأنا القرآن فاتبعوا. قرآن کریم تا ذکا قرآن کریم وی چه مونږ تاسو قرأت کو تلاوت کو. نو سوره فاتحه تا الحمد شریف تا فاتحه القرآن ورتوي کی. او زمون کتابونه دا وایي چې تعدد د اسماء دلالت کوي په فضیلت د هغه شی. د چا نومونه ډېر وي د هغې فضیلت هم ډېر وي. د نبي کریم علیه السلام نومونه زیات دي. قرآن کریم کی و نمونه د نبی علیه السلام ذکر شوه ده. 7 نامای محمد رسول الله د قرآن کریم ذکر است. او با همه انبیاء کرام نامای همه انبیاء کرام که هستن مفردات هستن. آدم مفرد است، نوح مفرد، لوط نوح، عیسی موسی، ابراهیم سلیمان عیسی موسی علیهم الصلاة و التسلیمات. همه نامای انبیاء کرام مفردات هستند. ولی نام منتظری سر مفرد است یا مرکب چیست؟ نام خود چیست؟ مفرد است؟ اینمی مفرد است. نامای نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم مفردات است. یک نامش مرکب است. یو نام د پیغمبر علیه السلام مبارک یو نام د محمد صلی الله علیه وسلم. دو ځله به ښکلی یو یادوي محمد. که پیغمبر علیه السلام مبارک نوی قدرمندو دا دنیا کائنات بنو مونږ تاسو بنو. او دا دنیا زندگی چا سره وفا نکړي. اگر دنیا به کسب آینده می بود محمد صلی الله علیه و سلم تا روز قیامت زنده می بود. وقت پیغمبر علیه السلام رحلت کرد از دنیا 63 سال عمر نبی صلی الله علیه و سلم بود. عمر امت هم 63 یا 70 سال تجاوز نمی کنند. از 70 سال که تجاوز کرد او چه زندگی باشد؟ او خود مرهون و منت است.
گوش کار نمیتن، چشماش کار نمیتن، دماغش کار نمیتن. در خانه که خودت بزرگ بودی، کلانش بودی و میگن که این بوم خوب است، از 70 سال تجاوز کنی باز این عمر نیست، این ارذل العمر است. نبی کریم علیه السلام مبارک یک نام مقدس محمد صلی الله علیه وسلم، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. و نام دویمش احمد، یاتی من بعد اسمه احمد. قرآن کریم است. در زمین مشهور محمد، در آسمان مشهور به نام احمد. محمد ستوده شده و برگزیده شده، چقدر خوب نام است. و امام شامی نوشته کرده کسایی که اولاد نداشته باشند و با یقین فیصله کنند با درود محمد صلی الله علیه وسلم زیاد درود بخوانند و فیصله و عزم کنند که هر وقت خداوند کریم به ما اولاد هر وقت بخشید، ما نامش محمد میمانیم، الله اولاد میده. امام شامی نوشته کرد. و سویم نامش محمد صلی الله علیه وسلم مزمل مفرد است، یا ایها المزمل قم اللیل. و چهارمی باز مفرد است مدثر، یا ایها المدثر قم فانذر و ثیابک فطهر و الرجس فاهجر. چند شد؟ و پنجمش باز مفرد است یاسین، ای سید الثقلین، معنا ترجمه شد یاسین و القرآن. و ششمش باز مفرد است طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طاهرون به اعتبار عقیده و به اعتبار نظریه پاک صفا ستره. و یک نامش مرکب است عبدالله، از سوره جن است. اسماء سور هم اکثر مفردات هستند، الفاتحه، توبه، یاسین، طه. سوره فاتحه متعدد نام است، نامش متعدد است. سوره فاتحه نمونه ډیر زیات. یو سوره فاتحه، سوره الحمد، سوره فاتحه الكتاب، سوره فاتحه القرآن. پنځم نوم الکتاب ده. میگه اصلشه خلاصه و لبلبا. دا هم دا قرآن کریم حیثیت لري. اصل مادرش میگن مادر. الکتاب. سوره کنز هم میگن، دا تا سوره کنز وی ځکه دا خزانه ده. اسم اعظم هم د خزانه ده. سوره فاتحه چې سونه وی اجر ملاویږي، خزانه ملاویږي او بهترین دعا ده. او اوس به ویو په درې حصو باندې تقسیم ده.
یوه حصه مخلوق سره تعلق لري، دویم حصه الله سره تعلق لري، دریم حصه مشترک ده بین الخالق والمخلوق. دا داسې سوره ده او چې څومره وایو عمره قرآن کریم معجزه ده، خوند ترېنه اخلو موږ تاسو، لذت اخلو. که یو غزل څوک وایي، یو غزل څوک وایي خو یک روز میشنوی، دویم روز میشنوی، و سویم روز و چهارم روز باز خسته میشه، میگی یک دویم شب باز چیز بشنوی. یو غزل څوک واوري یا د انسان یو کلامی شعر وي، هغه یو ځل دوه ځل دوه وارې پنځه وارې چې واوري نو ستومان شي. خو د الله کلام داسې ده په هر وخت چې موږ اورو لذت یې نه اخلو بیا وایو. قدرمندو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله مبعوث شو مکه مکرمه او خطه عربو کې سرداران او صنادید العرب نبی علیه السلام ته به ویل چې ته لیواني دیوانه استی، وی د دنیا حالاتونه خبر نه، حتی مجنون کاهن ساحر جادوگر وی وحشی تعالی بالله نبی علیہ السلام ته وایي. اوس دا مونږ تاسو هم د خلکو د اکثر د روشن خیال چې ځان ته وایي متفکرین، مونږ ورته داسې څه وحشیان ښکارو او بیا مسلمان ته وایي چې د چا په سر باندې لونګۍ وي، پکړۍ وي، یا کلا باشه، یا ریش داشته باشه، یا لباس افغانی باشه، یا در شانهش چادر باشه، یا میگن یا دنیا را ندیدن. نو دنیا ترقی په څه باندې کیږي؟ قدرمندو د دنیا ترقی دا په دې نه کیږي چې موږ د نبی علیه السلام مبارک د سنتو نه خلاف ورزي وکړو، په دې نه کیږي. موږ الحمدلله عقیده لرو، قرآن لرو، الحمدلله. نور دنیا کې خلق داسې قرآن او کتاب نه لري، داسې عقیده نه لري. په دنیا کې شپږ مذاهب دا تاسو ځان سره باید نوٹ کړئ. په دنیا کې لوی لوی مذاهب څو شپږ د اسلام نه علاوه. اول مذهب هغه د سیکولرانو، د دهریانو. ای قدرمندو، دا دهریانو کمونیست دا الله وجود نه منکر ده، دا الله وجود نه انکار کوي. هغه وی الله نشته، العیاذ بالله، قبح. اوس کا پوښتنه وکړي چې ولی الله نستا، وای من الله نه وینو، نو لہذا وای نشته. موسی علیه السلام نه قوم مطالبه وکړه، دیمان مطالبه وکړه چې الله وجود مونږ ته باید وښایي، الله خپل ذات مونږ ته اشکارا معلوم شي. الله ورته وی لن ترانی، ولی آغا طاقت په انسانانو کې نشتا چې مونږ الله په دنیا کې ووینو.
او د قیامت په ورځ هر مسلمان به ویني. الله مونږ ته هم توفیق نصیب وکړي. قیامت په ورځ جنت کې هر مسلمان الله به ویني. سونه خوندور زندگی به وي چې نبی علیه السلام ناس وي قرآن کریم تفسیر کوي او مونږ تاسو ناس ورته او الله وجود بیا ذات خپل مخلوق مسلمانانو ته بیا اشکارا به ورته ښیي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زمون مور بیبی ده امهات المؤمنین. هغه نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې دا میلیاردونه مخلوق دا به څرنګه الله به ویني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای پرویت د قمر چې بدر وي، پرویت د قمر همی قمر هم سه معنا دارن، همی متا یکیش هلال و دویمش بدر و سویمش قمر. هلال انو ابتدا کی باشه یک شوانه دو شوانه ایره هلال میگن. بدر 14م 15م 16م ایره بدر میگن عربا. مجموعه قمر میگن. نبی علیه السلام او فرمایي چې دا قمر او مطاب دا 14م 15م برسه دا هر مخلوق یا هر انسان لیده شي که نشي لیده اسم ممانعات نه. نو چې دا بدر ته ورسي حتی ورسي دا مطاب هر یو مونږ تاسو لیده شو نو الله سبحانه و تعالی په طریقه اولا بوینه بغیر د مزاحمت نه. الله دې موږ د پاره نصیب وګرځي. ځکه حدیث کې راځي چې کله الله رؤیت وشي قیامت په ورځ په جنت کې د جنت ټول نعمتونه دا د دې ټولو نام د رؤیت خداوندی به الزوي. الله دې موږ ته نصیب وګرځي. قدرمند دنیا دا کله دا لوړي جواري راځي انقلابات زی راځي کله به سختی راځي کله به مشقت کله خوشحالي. خو هغه خوشحالي دی الله مونږ ته نصیب کړي چې کوم ابدي خوشحالي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ مرتوی رضی الله عنها ته چې الله دیدار بکیږي قیامت ورځ. نو کمونستان دهریان دا هغوی عقیده و نظریه ده العیاذ بالله دا الله وجود نه انکار کوي. قدرمندو تاسو وایي هغه منکرینو ته هم الله رزق ورکوي که نه؟ دویم مذهب د یهودو ده. یهود هم مشرکان ده خو ځان ته یهودیان وایي. دا د موسی علیه السلام دوی وایي چې موږ د موسی علیه السلام پیراداران یو. وقالت اليهود العزیر ابن الله. عزیر علیه السلام د الله ولد مني. هغوی وایي چې عزیر علیه السلام العیاذ بالله بچه خداست میگن. دریم مذهب د عیسایانو ده او د عیسایانو عقیده دا د مسیح علیه السلام د الله زوی ده العیاذ بالله او حال دا ده د الله نبی ده او د مریم بیبی زوی ده. څلورم مذهب د سابعینو ده. سابعین د ستورو عبادت کوي د ستارو عبادت کوي. او شپږم مذهب د مجوسو د آتش پرست. پنځم آتش پرست. شپږم مشرکان دی لکه د هندوان مشرکان.
هندوان چرا؟ هندوا که هست هندوا 55 خدا دارن یا میگن 55 میلیون. وقتی که بسیار ببخشیم بیادبی معاف، وقتی که گاو شاشه کنن می نوشن و سجده میکنن. امی تو عقیده گنده دارن. امی در دنیا 6 مذاهب هستند، در رأسش اسلام است. الحمدلله چقدر خوب مذهب است. زمون دین اسلام دا پوم مذهب. اوس کسوب دا وایي چې دا الله تعالی وجود هغه به انشاءالله راځي دلایل عقلیه کې به وایو. دا الله وجود په دلایل عقلیه او نقلیه او سمعیه ثابت ده. د اسلام مذهب په ټولو باندې راس او په سر باندې اغیارون په اسلام باندې عمل کوي، عملا خو قصدن او حسدن نه کوي. نبی علیه السلام تبا ابتدا کې عربو بویل چې ته مجنون او ساده او دیوانه هستی. شما قرآن اثر لري، قدرمند معجزه ده. یو طبیب ده، یک دکتر بود، در سال یک دفعه در مکه مکرمه می رفت. سالش تا 12 یک دفعه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد. دا طبیب و دا دکتر دا حکیم مکه معظمه تا او رسیده. دا مکه علاقه سنادید و سرداران و رؤسا ورته وویل چې دلته یو زلمه پیدا شوه، یک جوان پیدا شده به نام محمد صلی الله علیه وسلم. او دیوانه شده، العیاذ بالله منتل می دیوانه شده، مجنون است. خوب شد که شما آمدین داغی علاج وکړئ. هغه لاړ. هغه وخت کې متخصص ډاکټر و د هغه دور. نبی علیه السلام سره یو ځای کېناست. پیغمبر علیه السلام ته وویلې چې ته مریض یې، ما ته ووایه مریضي دې څه ده چې ستا علاج وکړم. نبی علیه السلام هوښیار و، اکمل عقل خاون و مالک. نبی علیه السلام پوه شو، فهمید. پیغمبر علیه السلام ورته وایي خو ته طبیب او ډاکټر او حکیمی، تاسو راته وایاست چې ما کې تکلیف څه ده. وایي نه ته راته ووایه. نبی علیه السلام وفرمایل چې دا خارج دا باندې دا مخلوق چې ما ته لیوانی وایي د هغې وجه به درته وایم. نو طبیب ډېر خوشحال شو. نبی علیه السلام سوره فاتحه شروع، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بیا خطبه شروع کړه، الحمد لله نحمده ونستعینه ونستنصره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد، دا طبیب اوس خاموش ناسته، اثر یې وکړ. دا طبیب او حکیم او ډاکټر وایي چې دا بیا اعاده وکړه، ار سر دوباره باز بخوان.
نبی علیہ السلام بیا شروع لاسونو مبارک دی خوا کا چې زه در سره بیعت وکړو کلمه شهادت وویل او ورته وویل چې زه مریض وم ما ته نو معلوم ته مریض نه یې شفاء لما فی الصدور قدرمند قرآن کریم دا د معنوي د عقیده او د ظاهري بیماری د لپاره شفا ده اثر لري معجزه ده سوره فاتحه دا سوره کنز ورته وایي خزانه ده ته چې یو کار ضرورتمند شوي نو ته قرآن کریم راواله او تلاوت وکړه دا قرآن وسیله الله ته وګرځوه که ستا کار ونه شي موږ ذمه دار خزانه غیر الله باندې عقیده مه ساته یوازې په الله ساته ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نام شیخ الشما شنیدی یک جلیل القدر صحابی طالب بود نبی کریم علیه السلام تعلیم میکرد نشان میداد یک روز بود بسیار خیلی زیاد گشنه شده نبی علیه السلام مبارک یک خلطه را آورد ایره داد دمی در داخل خلطه خرما بود گفت هر وقتی گشنه شدی از همینجا همین خرما را بخوریم قرآن کریم تلاوت میکرد هر وقتی گشنه میشد دست در داخل خلطه میکرد خرما دست پور میشد میخورد نبی علیه السلام وفات کرد خلطه خالی نمیشه ابو بکر رضی الله عنه وفات میشه خلطه پر است خالی نمیشه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وفات میشه خلطه پر است خالی نیست عمر رضی الله تعالی عنہ وفات شد 10 سال بعد خلطه خالی نمیشه پر است از خرما هر وقت گشنه میشه که دست در داخل خلطه میکنه خرما پر در دستش 12 سال عثمان ذی النورین رضی الله عنه خلافت کرد وقتی که عثمان رضی الله عنه شهید میشه امی خلطه ابو بکر رضی الله عنه گم میشه بزرگای عزیز شما بگوین امو خدا فعلا موجود است یا نه اغا خدای وسو مشته مونگم اغا مخلوق بچه عقیده می او چه قرآن سره مرابطه وی بس وس د قرآن کریم دا خود تفسیر ده خلاصه در توای کله داسی ویشی د قرآن تفسیر قرآن سره وکی کله داسی وی د قرآن تفسیر په احادیث مبارکه باندې کی کله داسی وی د قرآن کریم تفسیر په اقوال د صحابه کرامو وی کله داسی وی تفسیر د قرآن په اقوال د تابعینو د صحابونو بعد چې کوم علما یا مسلمان راځي هغه د تابعین وایي صحابه هغه چاته وایي چې نبی علیه السلام لیدلی وي ایمان راوړی وي او هغه ایمان وفات شوی وي دا صحابي ده که ایمان راوړی العیاذ بالله بیا کافر شوی وي نو بیا هم صحابي نه مرتد شوی وي که ایمان راوړی نه وي او نفس رویت کړی وي بیا هم صحابي نه ده لکه ابو جهل او دغه رنګه نور کفار چو ابي لهب صحابي هغه ته وایي چې لیدلی هم ایمان هم راوړی وي په هغه ایمان باندې بیا وفات شوی تابعی هغه چاته وایي تابعی چې صحابه کرام لیدلی وي دغه تابعی شو تابعی هغه ته وایي چې په اسانه درته وایي تاسو ته معلوم شي چې تابعی لیدلی وي دا خیر القرون ده خیر القرون قرنی
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. د قرآن تفسیر په قرآن کې لکه دغه سوره یو سوره چې کوم سوره ده سوره بقره ده آیت نمبر 187 است غالبا. همینجا خداوند کریم فرموده احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. دا تفسیر القرآن بالقرآن. سوره بقره آیت نمره 187 میشه. امی تفسیر دا څنګه ده؟ خلاصه قدرمندو تاسو سوچ وکړئ په ابتدا د اسلام کې شاو روز روزه مې شاو روز مختصر وقت شام وقتی که اذان می شد روز افطاری می کردیم وقتی که خواب می شدی بعد روزه شروع می شد خوراک بند باز خوردن نوشیدن همبستری هر چیز بند. ابتدا اسلام الله فرمای احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم. ابتدا کې در باندې حرامو چې زوجات سره کوروالی نکول دا منعو چې مکوي دا منعو. بیا الله تعالی چې ولید ضعف کمزوری د مسلمانانو نو بیا آسانی راوست او آخر کې الله فرمایي فالآن باشروهن اوس تاسو ورسره هم بستری کولی شئ. دا تفسیر شو. زمون دین او اسلام ګوره په سهولت باندې بنا ده او سهولت داسې هم نه ده چې مونږ کله کله د دین دایرې نه وځو. روشن خیالي دا نه ده چې مونږ وایو د دین پرېږدو. تنګ نظري دا هم نه ده چې مونږ دونه ځان باندې تنګ کړو چې هغه دین مونږ نه پاتې شي. لکه فرض مثلا الله وایي چې تاسو اذکروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم. که صحت در سره ودرېږئ زلمی صحت تندرستی په ولاړه مونځ کوه. که په ولاړه نشي کولی په ناسته باندې کوه. دا دویم اپشن شو. که په ناسته نشي کولی وعلى جنوبکم نو په ملاسته باندې کوه. داسې نه وایي چې ګناهګاري کې خامخا به کوئ فشار اچوئ. او که په ملاسته هم نشي کولی مونځ نو بیا په اشارو کوه. او که په اشاراتو هم نشي کولی اوس مه کوه بیا فدیه ورکوه. او د مونځ یو مونځ فدیه یو صدقة الفطر ده. صدقة الفطر. نو الله تعالی سونه مونږ او تاسو مراحل وښودل. نو لہذا زمونږ او ستاسو دین په هر طرف ته دروازه لري. که دا نشي کولی دا یې وکړه. نو تفسیر د قرآن کریم اول قرآن خپل تفسیر ده. تفسیر څه ته وایي؟ تفسیر د فسرنه ده یا سفرنه ده. که فسرنه شي سفرنه شي توضیحاتو ته وایي. نو موږ تفسیر د قرآن کریم کو دي د پاره چې وضاحت راشي. نو سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو پرون ویلو دا بسم الله کې دا سین چند دندان داره؟ سی دندان است. اگر یک دندان داشته باشه اما سین همی قرآن نیست. میم که است یک چشم داره اگر این نشته نباشه باز قرآن نیست. قرآن رسم الخط به هم محفوظ وی لکه کلمات الفاظ چه محفوظ ده.
بسم الله شروع د الله په نوم کو. دا ولی حدیث مبارک کې راځي کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله فهو ابتر. هر اعمال حسنه به طبق قرآن و سنت باشه باید بسم الله بخوانید. اگر بسم الله خوانده نشوه این دنبوریده شد، مثلا این ناقص شد، هیچ برکت نداره. خود دلته یو مسئله ضروری ده، دا تاسو ته هم بکار راځي. دا بسم الله جز د قرآن نه ده، جز د قرآن ده، خود جز د هر سوره نه ده. دا مسئله یاد لرئ. زمون مذهب دا د احنافو چې بسم الله د قرآن جز ده، خود هر سورت جز نه ده. څه مطلب؟ یو ځله بسم الله ووایه نور خلاصي، داسې نه ده چې دوباره بیا ووایي. شوافع وایي شوافع چې بسم الله د هر قرآن جز ده. بس لنډه دلیل درته وایم. زمون دلیل دا د الحمدلله د احنافو چې بسم الله د قرآن جز ده او د هر سوره جز نه ده. اوس لکه سوره توبه کې خو بسم الله نشته، هغه سوره انفال باندې اکتفا. بل دا ده چې حدیث مبارک کې راځي دا تاسو موایي. نبی علیه السلام فرمایي په دې قرآن کې یو سوره ده 30 آیه 30 آیات است چې څوک وایي او هغه به جنت ته ځي او شفاعت به کوي. هر شپه وایي چې سوره تبارک الذی ده. سوره تبارک الذی 30 آیات بغیر بسم الله است. د بسم الله نه بغیر 30 آیات ده. ولهذا ثابت شو چې بسم الله د قرآن جز ده او د سوره نه ده. نور اخو مزید اختلافات او تنزل ځکه هغه د مولایانو کار ده، کار مولاست. صحیح شو؟ خو په دې بسم الله کې ډېر لوی برکت ده چې د چا سردردي بسم الله ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. بس 3 بار دم کو 3 وقت ان شاء الله تعالی جد تیار میشه. سابقه دور کې د صحابه کرامو دور کې هم 2 بادشاهان ډېر لوی ابر قدرت ځان ته بویل. تاسو به اوریدلې قیصر او کسرا اوریدلې. شما خو ماشاءالله اما مورخین او چیستین همه دانسته هستین او مورخین او دانسته هستین، دانسته ملت. و خاطر ازی دمی موضوع او بمی سخن بسیار عاجل ترین شما میفهمین، میدانین، با اشارات میفهمین. ذکر دانشمندان ملت هستین. دا آغا بادشاہ هرقل و غالباً که کسرا و رستعین ما تا درک نلگه پا دی 2 کیو. دا نصارا یو بادشاہو دا غی سردردی دیرو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفه اغی تا یو مکتوب ارسال کرد چه کستاسو دین حقی زما دا علاج نکیگی. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یک پاکولش روان کرد. دا پاکول پو سر بانی باکی مونگ وی چه کل عدد نی نو چه کل کل دا کلا او یا دا خوده پو سر بانی کی دو نو بیا لگ بوجی حالتا دا شیطان هم دیر لاسو نی نو بوجی نو پو دی بانی دا سی فشار ما محسوس ہوئی بیا با عدد شد.
او دا بعض امر بالمعروف پسې منفي تبلیغات هم کوي. تاسو هم ټول امر بالمعروف وایي، یا ورځ تاسو ټول موږ تشکیلو دي وزارتونو ته. اوس زمون په اسلام کې هم دا شته بالکل. اتیر ورځ یو تفسیره کوي، موږ خو دا تحلیلګران یو مخ اسلام وینو او بل مخ نه وینو، یک روی می بینن دا دویم روی نه بینن. ځکه چې مدرسه کې وخت نه تیر ایو لګیا ده چې لا اکراه فی الدین، زبردستی د دین نیست. خود دې خو تشریح نه ده، لا اکراه فی الدین. یو انسان علی اعوذ بالله هغه کافر وي، زمون دونه کلی پاک دین ده، ته کافر په زبردستی مسلمان کولی نشي. وین تسلم اسلم. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائے اعرض علیہم الاسلام، شما اسلام پیش کنین، فین قبلوا فبها ونعم، اگر قبول کر بسیار خوب، و الا وقت کی اسلام قبول ندارن، زبردستی نکو، ظلم نکنین، فعلیهم الجزیه، بگوین جزیه را بکنین. همین دویم آپشن. وقت که نه اسلام قبول دارن و نه جزیه قبول دارن، سویم آپشن باز جنگ است. زبردستی نیست، این مربوط امر کفار است. وقتی که الحمدلله سر یک انسان فضل خداوندی شود، فضل خدا که میسر شود، خوانده و ناخوانده برابر، اگه چې اسلام دایره ته داخل شو، نو بیا خو د حاکم دا حق جوړیږي، د پلار دا حق جوړیږي چې اولادو ته وایي چې مونځ کوه، د حاکم دا حق جوړیږي چې رعیت ته وایي چې مونځ به کوئ، طریقه ورته ووایه تدریجا. اوس امر بالمعروف خود چاته دا نه دی ویلی چې خامخا خولې به په سرای کنه ته به منفک کیږي. و زمون په دې وزارت کې څونه لوی الحمدلله رئیسان، مدیران، امیران او مامورین شته. یو ورځ تاسو ته چېرته دا ویلی شوی چاته خامخا کوه کنه ته منفک کیږي ویلی؟ نو خپل وزارت کې نه دی، نو بل چاته وسو. نو لہذا دا هغه ادغاس و احلام وي، دا پروپاغند ده. مونږ ښکلې ښه اخلاق سره خپل هیوادوالو سره برخورد وکړو، باید ښه اخلاق سره. مونږ ټول ګناهګار یو، چاته د ذلت په نظر به نه ګورو. مونږ په جمله قسمیه درته وایو، زما دا عقیده ده چې تاسو ټول مونږ نه پرهیزګار یې. مونږ به د هیوادوالو ذهن سازي وکړو، چې ذهن سازي وشي، مفکوره جوړه شي، نو بس بیا به خپله انشاءالله تعالی لاره به جوړېږي. نو عمر رضی الله تعالی عنه مبارک یو پکول واستاو عیسائی باچا ته، وی چې دا په سر کا، نو چې کله هغه به پکول به په سر که، نو سردردی به ختم شو. نو چې کله پکول به واپس بکیو، بیا سردردی شروع شو. نو هغه ورته وایي چې په دې پکول کې به څه حکمت وي. قدرمندو چې کله پکول پرانستل، دننه یو تعویض ایښی و، او په دې تعویض کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی. نو په بسم الله کې ګوره دونه برکت. نو آینده د پاره بسم الله ووایه، نو ان شاء الله تعالی دا د هر امراضو د پاره دوا ده. او متصل الحمد شریف ووایه، کور کې به برکتونه بډې. یک نان باشه، یک دانه نان، بدون نفر به 3 نفر کافی خواهد شد، برکت هست. طعام الواحد یکفی الاثنین. بسم الله شروع کو په نوم د الله چې الله ده. تاسو ویلې الله دا اسم ذات او محض ده.
که الف حذف شه لله میشه، باز الف حذف شه له میشه، یا نام خداست. اگر در جای الف ها نوشته شه هو الله الذی میشه. چقدر که تقدیم تاخیر میکنی از ذات خدا خارج نمیشه. ولی دا الله په نوم باندې مونږ شروع کوو، نو دا دلیل ده ځکه الله هم رحمان ده هم رحیم ده. فهمیدین؟ رحمان چرا میگن؟ چې الله رزق ورکون کې ده په دنیا کې ټول کائناتو ته، هغه که مسلمان او که کافر وي، که بحری وي او که بری وي. موسی علیہ السلام ته الله ویلی چې ته په دې خپل امسا باندې دا تیګه اوله دا تیګه، نو هغه په تیګه باندې گزار ورکنو دا داخل سنگ دیگه سنگ بود. موسی علیہ السلام و خداوند کریم گفت دوباره باز بزنم این سنگ، و هم دو جای شد. در داخل سنگ سویمش سنگ برآمد. دا دریم چې کم تیګه و هغه چې مات شو په دننه یوه میږي ناسته وه او شین د ونې هغه پاڼه ایښې وه، شین پاڼه. الله ورته ویلې په درې وختو کې زه دې ته په درې تیږو کې دننه رزق ورکوم، تا ته یې نه درکوم. هو الرزاق ذو القوة المتين. رحمان. اب هر وقت که دعا میکنین یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی صاحب میگن هر وقت که دعا علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کی میکرد میگفت یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ. رحمان الدنیا بس رازق است، رزق ورکون که هر چاته دیتا الله نه ګوري دا زما دشمن دی، دا زما دوست دی، دا مسلمان دی، دا متقی دی، دا غیر متقی دی، دا ریاکار، دا مخلص، دا صمیمیت لري، دا نه لري، نه هر چاته ورک. ځکه دنیا الله ته څه اهمیت نه لري. حدیث کې راځي که دنیا الله ته د دې مچ د پشا یک پشا مقدار اگر اهمیت می بود د دربار خداوندی، کفارو ته د دنیا یو څاڅ کې به هم نه ورکړي. دنیا الله ته هیڅ حیثیت نه لري. الدنیا ملعون و ملعون ما فیها. دنیا ملعون است. اصل بنیادی شی ایمان او تقوا ده. الله نصیب وګرځي. ولی د الله په نوم شروع کو ځکه الله رحیم ده. نو چې رحیم شو قیامت په ورځ مسلمان ټول به الله به بخي او جنت ته بوزي او کافران به الله نه بخي. حدیث مبارک کې راځي چې یو نفر به پاتې وي، یو نفر. مسند امام اعظم رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړي. یو نفر او په دې دوزخ په یو کنج کې داسې आवाज به وباسي چې یا حنان یا منان. قدرمندو دا وظیفام ډیر وایي چې ستاسو څه مشکلات دي دا یا حنان یا منان وایي 1500 ځله واره، نو چې څه مشکلات دي الله غو مشکلاتونه تاسو به وباسي. دی आवाज کې یا حنان یا منان. الله جبرئیل علیه السلام ته وایي چې ته لاړ شه زما یو بنده د دوزخ په کنج کې د مارانو د خامارو په مابین گیر پاتې ده. د مارانو د خامارو په مابین د انسان وجود نه ښکاري او لګي یا حنان یا منان. نو جبرئیل علیه السلام به لاړ شي ګوري 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 پیدا نه کی. بیا الله ته وایي الله غزي بخي زی چې داسې اونې سي حدیث کې راځي داسې وجړه خیله دا ماران خاماران در ټول یو بل تیتو پرکش به او باسي. هغه دا آخري نفر ده چې پاتې ده، هغه به الله جنت ته بوزي. نو الله هغه مسلمان چې کلمه ویلي د بندگانو حقوق نه وي او هغه د الله اطاعت کړی وي، د نبی علیه السلام اطاعت کړی وي، هغه به الله جنت ته بوزي ځکه الله رحیم ذات ده. بله دا ده چې 20 کاله 20 سال 40 سال یک نفر د گناه مستغرق بود
بعد از 50 سال بیا باز هم یک دعا میکنه، توبه میکشه. الهی عبدک العاصی اتاک مقر بالذنوب وقد دعاک. توبه میکشه. التائب من الذنب کما لا ذنب له. خداوند کریم همینطور رحیم کریم ذات است، تمام گناه ها را معاف میکنه، بخشش میکنه. الله دې زمونږ تاسو ټول ګناهونه معاف کړي. درود شریف وخوانئ. صلی الله علیه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.